تاسو دوستانو ښاغلی حضرت عثمان نوري زموږ سره د سکایپ له لارې د همیشه بهار نه پر لیکه کې دی. حضرت عثمان نوري یو لیکوال دی چې دی په د وروستیو کې یو نوی ناول هم لیکلی دی. زه یې نوم هم نه اخلم او منځپانګه هم نه وایم ځکه چې دوی باید خپله راته ووایي. نوري صاحب همیشه زموږ سره په خپرونه کې همکاري کړې او اوس هم د سکایپ له لارې د ننګرهار نه را سره پر لیکه کې دی. قدرمن دوستانو موږ همیشه هڅه کړې ده چې په سټوډیو کې بېلابېل میلمانه راوغواړو، هغه که د اوزري له لارې وي او که د سکایپ له لارې وي. انشاءالله زموږ سره به نوري صاحب د سکایپ له لارې پر لیکه کې وي. نوري صاحب ستړی مه شئ، سلامونه، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې. سلامونه تاسو ته ښاغلی کمال صاحب او د ملي تلویزیون ټولو کتونکو ته، سهار مو په خیر. ډېره مننه کوم. نوري صاحب ستاسو د نوي کتاب مبارکي هم تاسو ته وایو او که راته ووایئ چې ولې انګېزه راته پیدا شوه چې دغه ناول ولیکئ؟ ډیره مننه. نه تسلیمیږم په نوم دغه ناول په 2018 زیږدیز کال کې ما بشپړ کړ چې لکه مرغه بیا چې کله د بشپړېدو نه وروسته زه ټوکه چاپ شو چې کله خپره دې ټولنې ما ته راکړه او ما ملګرو ته ډالۍ کاوه، نو ملګرو به د فیډبک سره بېرته مخ کېدم او د دې به یې هرکلی کاوه. نو د دې تر شا یوه انګېزه دا وه چې کله د ناول ما لیکه نو دې پکې اساسي او مهمه منځپانګه یې هغه مبارزه وه، نه تسلیمېدنه وه او هغه ننګونې ستونزې چې باید په ژوند کې ګالل شوې وې په دې کې شته دی. نو ټوله پکې مبارزه ده او د نه تسلیمېدو فکر پکې نغښتی دی. ښه نوري صاحب، د تاسو د ګوشکۍ یو څه ستونزه ده، فکر کوم غږ مو موږ ته په لږ خراب غوندې راځي، د ساوند یا غږ. نو زه هیله من یم چې د جوړ شي او دواړه به مرکې ته ادامه ورکوو. نوري صاحب، نه تسلیمېږم ناول د دې اصلي منځپانګه څه ده، په څه راڅرخي او له څه څخه بحث کوي؟ لکه مخکې مو چې په خپرونه کې بیا یادونه وکړه، دې کې مبارزه ده، سکون دی، ننګونې ګالل دي، زغمنه ده، د یو لړ هغو د وخت د فرعونیت دنګې منارې راپرځول دي چې په ټوله کې د ژوند ننګونې ورسره مخ کېږي. د ننګیالي په نوم یو کرکټر پکې دی چې دا یې د نورو کرکټرانو سره پکې ټکر کې راځي او په بېلابېلو موضوعاتو کې ورسره د فکر نه هماهنګي د دې لامل کېږي چې د یو بل پښې وهي. خو حتما دا ننګیالی د وخت په تېرېدو سره په ایرو کې لال راڅرګندېږي، په ایرو کې غمی راڅرګندېږي او ثابتوي چې په ټولنه کې لا هم نیکمرغه فکرونه شته دی، لا هم د تسلیمېدو فکرونه شته دی. او په دې لوست سره زه ډاډمن یم چې خلک باید دې نه زده کړه وکړي چې په ښه ډول د تسلیمېدو مبارزه زده کړي. بله، یو څه چې ډېر مهم دي، خدای بخلي نصیر احمد احمدي ما سره مخامخ مرکه کې ویلي وو، ما سره غږېدلم. دوی ویل زه د ناول نوم دغسې انتخابوم چې له تلوسې څخه ډک وي او دلته تاسو د ناول نوم لیکلی نه تسلیمېږم، یعنې هغه تلوسه ډېر له تلوسې څخه ډک نوم ده نه دی نوري صاحب، ځکه نه تسلیمېږم په دې معنا نه چې یعنې خو ټول پوهېږي چې دا یو محکم کس دی، دا یو کس دی چې هېڅ وخت تسلیمي نه مني. دغه د نامه په اړه مو څنګه تاسو دغه نوم ورته وټاکه؟ اوس د نصیر احمد احمدي خدای بخلي احمدي صاحب یو کتاب دی بوډا او د لیوانو پلونه، یو ناول یې دی. یعنې تر د ناول په آخر کې به دې باندې پوهېږي چې بوډا څوک وه، د لیوانو پلونه ولې وو او د کتاب ته یې د نوم ولې راخیستی. هغې یعنې په ډېر هنر دا نوم راخیستی، یعنې څوک نه پوهېږي. بوډا او د لیوانو پلونه یعنې یو د تلوسې څخه ډک نوم دی. ښه بوډا چېرته دی، د لیوانو پلونه چیرې، د ناول د هغه کیسه د بیخي له بېل اړخه شروع کېږي او بوډا او لیوانو پلونه په کتاب عنوان دی یا د کتاب نوم دی. نو په ټوله کې زه پوښتنه هم دغه کوم چې د ناول نوم باید څومره له تلوسې څخه ډک وي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ارواښاد احمدي صاحب دې خدای وبخښي، هغه د پښتو داستاني ادب یو وتلې څېره وه. د هغه اروا ته سلام کوو، هغه دې پاک رب وبخښي، هغه ته په مرور سره او د هغه په مړینې سره پښتو ادب یو لویه ځایي د لاسه ورکړه. هغه داسې داستاني ادب لیکه چې مینهوال یې د ځان سره له پیله تر پایه وړي وو او د هغه مړینه یې لویه ځایي وبلله. لکه څنګه چې د هغه اثرونه تاسو یادونه وکړه، یو اثر د وخت مو چې نیم واخیسته، دغه اثر ما هم لوستی دی، واقعا د تلوسې او له هنر ډک دی. لکه څنګه چې کتاب ته نوم ټاکو، په دې کې خو تلوسه مهمه ده. اوس دې کې پته نه لګېږي په نه تسلیمېږم چې دا پولیسي ناول دی که نه پولیسي ناول نه دی، ساده ناول دی. واقعا یو 50% د نوم روښانه دی، خو اما 50% د نوم لا هم روښانه نه دی چې په کومه برخه کې د تسلیمېدنه ده. آیا کرکټرونه یې پولیسي برخه لوبولې ده که غیر پولیسي برخه یې لوبولې وه؟ او بله مهمه خبره دا ده چې زما په ناول برخه کې دا لومړی ناول و چې ما لیکلی و، له دې نه مخکې په داستاني ادب کې ما لنډې کیسې درلودې، په ناول هم نه درلوده. نو کوشش دا دی چې له دې وروسته زما کوم یو ناول دی هغه دپاره چې کار پرې زه نیت کې لرم روانوم، نو هغه دپاره موږ بیا جالب او جلا نوم ټاکو. نو دا یو ښه لاره ده. ښه، ډېره مننه کوم.
د دغه کتاب په اړه که لږ نور معلومات هم ماته راکړې ښاغلی نوري صاحب چې څوام اثر مو دی ناول البته په ناول کې مو لومړنۍ تجربه او که د دې نه مخکې مو هم ناول لیکلی زما د چاپ او ناچاپ کتابونو شمېر قدرمن کمال صاحب 11 ته رسېدلی دی او له ښه مرغه چې د ناول څخه دی نوري صاحب ناولونو څخه ستاسو ناول چې دی لومړی ناول دی یو بل ناول هم لرو چې هغه ته مو نوم شمله ټاکلی دی خو هغه به تر اوسه لا بشپړ نه دی کېدای شي په دې نږدې وخت کې بشپړ شي د ناول په برخه کې دا دوه ناول دي یو چاپ دی یو تر چاپ لاندې نه دی بلکې لیکلو لاندې دی ښه یوه به مهم مسله یو شمېر استادانو به موږ ته ویل خدای بخښلي شپون به هم دا کیسه موږ ته کوله همیشه به راته ویل په افغان ادبي بهیر کې چې تاسو د کتاب چاپولو کې ډېر په اصطلاح عجله مه کوئ کتاب یو څه وروسته تاسو کتاب چاپ کوئ یعنې زموږ یو شمېر لیکوالان اوس دې ته خوشحاله دي چې ما 10 یا 15 یا تر 40 یا 15 یا تر شپېتو کتابونه چاپ کړي دوی وایي چې نه د کتاب کیفیت مهم دی تر کمیته پورې تاسو په کوم اندیې دلته نوري صاحب ما کیفیت ته نه کتلی او کمیت ته هم کتلی کېدای شي بیا زما د 11 کتابونو تعداد تر 70 ورسېدلی وای په دې برخه کې زه ډېر وخت په دې ځای کوم چې څنګه یو کتاب ته نوم غوره کړو څنګه د کتاب منځپانګه راواخلو کومه برخه یې راوالو په کوم موضوعاتو باندې فوکس وکړو البته دا د ژباړې برخه چې وه دا ماته یو حده پورې وځنډوله کمال صاحب محترم اما د پنځونې برخه چې دې ته موږ هرکلی په دې وکړو چې زه غواړم په ادب کې نوی تخلیق او نوی پل باندې مخته لاړ شم او دا کار غواړي دا ننګونه غواړي دا مبارزه غواړي موږ یو ګروپ لرو یو ډلګی په واتساپ کې ورته جوړ کړی ملګرو څخه په همدې نظریات اخلو کله چې یو کتاب زه لیکم هغې باندې زه تقریبا تر 100 ورځو تر یوې میاشتې کله کله پوزم کوم چې دا موضوعات سره راوسنجوو څه لرې کړو څه رامنځته کړو څه اضافه کړو څه منفي کړو نو هغه په دې کې شته چې هغه د یو وخت اړتیا لري ډېره مننه کوم نوري صاحب ما غوښتل ډېرې پوښتنې وکړم تاسو په ستاسو په ساونډ کې ستونزه ده په غږ کې مو ستونزه ده د پی ام د مایک ښوري که څه کیسه ده د هیډفون یا ګوشکۍ مایک مو څه ستونزه لري انشاءالله په نورو خپرونو کې هم زه خدمت کې ډېره مننه کوم ستاسو له لیک څخه خوشحاله اوسئ